تعالی عنہ مبارک هم و چاغي به هم په 2 رکعاتو نفل کې یو ختم قرآن کول. دغه طریقه د صحابو نه را دی خواته په امت کې زمونږ چې کوم مقتدیان او ائمه دي زمونږ استاد د امام سے امام الائمه امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مبارکم دغه طریقه وا چې هغه مبارک بم کله کله د 2 رکعاتو نفل نیت اتړلو سلام به هله ګرځولو چې په 2 رکعاتو کې به مکمل ختم قرآن وکړلو. یا د امام صاحب د قرآن سره څومره مینه وه څومره بې کچه محبت و د قرآن سره. دا نن چې د هغه مبارک دا روزه په کوم ځای باندې جوړه شوې او بنا شوې ده تاریخ لیکي په دې ځای باندې امام صاحب په خپله باندې 1000 کرته د قرآن عظیم الشان ختم کړی دی. یاد سره 7000 مرتبه مونږ تاسو کې به ډېر رونه داسې ناست وي چې هغې به قرآنونه ویلي وي خو په دې جون کې به ملا 80 کرته د قرآن ختم نه کړی. مونږ کې به بعضې رونه داسې ناست دي انشاءاللہ سے مبارک فرمائی وی مونږ د امام سے مبارک د روزي د زیارت اراده کړې ده نو دعا مونږ ټول دعا کوو چې الله دا سفر به خطر کی او الله دې په خیر خوشاله سره بوتلې کی او الله دې زیر سایه مونږ تم دا پاک پاک سفرونو دا سعادتونو بار بار نصیب وګرځولې. امام سے مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک د قرآن سره څومره مینه وه چې په کوم ځینن روزه جوړه د الته 1000 کرته د قرآن تلاوت او ختم کړي دي قرآن ختم کړي. مونږ کې به ډېر رونه داسې ناست چې د قرآن تلاوت به قرآن به مو ویلې وي د قرآن ختم به مو په جون کې یو ځل کړي په ناظرې خو دومره بدقسمتي به زمونږ استاد وي چې لا به 9 کرته مونږ په جون کې قرآن نه ختم کړي. داسې ملګري به ناست وي چې هغې به په جون کې 9 سپارې د قرآن لا تلاوت نه کړي. دا زمونږ تاسو د پاره د افسوس خبره ده او دا د افسوس مقام دی. امام صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به څومره مشاغل او مصروفیت لرلو د استنباط او استخراج سره سره هغه مبارک د طالبانو د درس او تدریس سره سره د کور او د بال بچ د تربیت سره سره د تجارت سره سره د نور مصروفیات د جون سره سره هغه مبارک به قرآن ته څومره وخت ورکولو. په رمضان المبارک کې به یو شپې ختمونه کول د هغې نه علاوه په 2 رکعاتو نفلو کې به یو ختم قرآن کولو. د قرآن سره څومره مینه وه زمونږ د دې اسلاف او د اکابرو. نن مونږ مسلمانان ځان ته وایو لله الحمد یم مسلمانان خو الله دې مونږ د خپلې بندګۍ او د عبادت د توفیق سره سره د قرآن د وینا او د تلاوت توفیق هم را نصیب وګرځولی. ګوره زما خبرې به ډېرې ساده وي خو دې ته ستاسو به توجه برابره غواړم. نن دا خلک د دین نه ډېر لرې لاړه د قرآن نه هم لرې لاړه. وجه څه وه؟ وجه دا ده الناس علی دین ملوکهم دا خلک د خپلو بادشاهانو په دین او د هغې په نظریه او د هغې په قدم روان خلک دي. د کور مشر چې څه روټین جوړ کړي د کور د خلکو د کشرانو ماحول هماغسې وي. د ملک چې کم مشر او سربراه وي هغه څه روټین جوړ کړو نو په خلکو کې هماغه جذبات او نظریات پیدا کیږي. د کور مشر له پکار دي او د قام مشر له پکار دي او د ملک مشر له پکار دي چې دینداری شروع کړي. مونږ تاسې باندې خو د خدای یو امتحان داسې دی چې د ملک دا مشر دا زما ستا په لاسو باندې ټاکلی او منتخب کولی شي. جمهوریت ته په انتخاباتو بوټونو باندې راولو یې او 15 کاله بعد لرې شي بیا بل خوښوي یې. دغه هم یو ازمیښت دی خو هغه پهلو نه چېړم. زما غرض دا دی چې یو وخت د مسلمانانو تاریخ داسې پروت و چې د هارون الرشید بادشاه زمانه ده. هارون رشید بادشاه یو ځل خپل خاص وزیران او مشران راغونډ کړ او قاضي القضات د زمانې امام ابو یوسف صاحب امزان سره کېږه. چا ورته ویل د طالبانو علماو د پاره مدارس زیات کا چا ورته ویل دې د پاره کورونه جوړ کو د دې د رزق او د روټۍ بندوبست د خپل دربار نه شروع کا. چا یو مشوره چا بله مشوره. هر وزیر د خپل وس او یا د خپل علم او د عقل مطابق یو مشوره ورته ورکا. په دې مجلس کې ټولو وزیرانو مشورې ورکي خو یو کس ناست دی چې هغه بیخي خاموش دی. اسوک دی امام ابو یوسف صاحب رحمت الله تعالی علیه بادشاہ ته هیڅ مشوره ورنکړه.
بادشاہ چې پاغه نظر شو نو ورته وی دي ټول یو مشوره راکړه تاسو سونه وایي تاسو هم سو وایي سو کما چې د دې خلکو په زړه په ذهن کې د قران او د دین قدر پیدا شي امام ابو یوسف سے مسکی شو وی کزه درته سو وایم اسنه پتا بدو لګیو ته په خفش بادشاہ ورته نه خفه کېږم امام ابو یوسف سے وی نه ما ته پته ته په خفش بادشاہ ورته وعده در سره کوم زب نه خفه کېږم خو تر الله روخایا چې په کومه طریقه د خلکو په دې ذهن کې او په دې زړه کې د دین قدر پیدا کړ امام ابو یوسف سے ورته وی اس ګرانه نه ده په دې ټول بازار کې سبا یو نغارو غوا ډنډورا او دا خلک را جمع کا او ستا چې کوم خاص استه سبا به دغه تراولې دی بازار کا او دغه اس واګي بتونی سي او زبراشم ستا پرې اس باندې بکینم او تب په دې بازار کې د دې سر نه تر هغه سره ماته یو چکر راکې او دې خلکو ته یو आवाज کوونکې دا ناره لګي دا आवाज بکئی چې دا بادشاہ چې دا کم سړی په دې اس کې نه ولې دی دا د دې بادشاہ د دوو زامنو استاد پاتې شوی دی دا د دې بادشاہ د زامنو استاد دی وګورئ د دیندار خلکو څومره عزت ته د بچو ته قران خود د بچو ته یو ټول ټکی خودلې عالم ته خدای څومره عزت ورکړي نن د هغه بچو د استاد په اسور هغه واګي د بادشاہ په لاسو کې دی بادشاہ په روان دی او د بادشاہ د بچو استاد په اس باندې سور روان دی دومره لوی عزت الله تعالی علم ته ورکړي قران ته ورکړي دا یو نظاره دی خلکو ته وخایا بادشاہ ته ګوره چې هر سړی دا بچی دی مدرسې ته راولي که نه راولي هر سړی ته د دین قدر وخایا په دغه طریقه ورته وخایا بادشاہ وویل ډیره مې خوښه شوه دا خبره بالکل د صحیح ویل د بادشاہ د سترګې د اوښکو ډکې شوې چې یقینا سستی شوې ده نن زمانه شوې ده که ما دې خلکو ته د دین قدر ښودلی وی ما دې خلکو ته د قرآن قدر په دغه طریقه ښودلی وی نن به په خلکو کې سستی نه راتلله قصور زما دی بادشاہ خلکو کې نغاره غږوي आवाज کوي سبا خلک راغونډي بازار کې او چې کله بازار را ګرم شو دا خلک راغون شو نو بادشاہ اویل زما اس په مراولي زما د اس په پځې زما هغه ټانګ راولي په کومه کې چې زه ګرځېږم بغیر د اس په راولي تاریخ لیکي د بادشاہ دغه اس پر دغه ټانګ راوستې شو او بادشاہ امام ابو یوسف سے تمخ راوړلو وی قربان په دې ټانګ کې مخ کې کینا په دې مخ کې سټ باندې جلوه افروش امام ابو یوسف سے مخ کې کیناست او بادشاہ د ټانګي هغه دواړه باڼه سره واغستې په خپل اوږو باندې کېښودې وایي د اس په پځې به نن دا خدمت زه ادا کومه خلکو ته آواز کوي وایي دا زما د بچو استاذ دی د زما بچو ته ټول ټکې ښودلی دی وګورئ د عالم څومره لوی عزت دی په دې ټول بازار کې د دې سر نه تر هغه سره بوتلو او د هغه سر نه واپس تر دې سره راوسته بادشاہ عاجزي کوي امام ابو یوسف صاحب ته مخ راړی وي ستا د یو ټکي حق زه نشم ادا کولی ستا په ډېر عظیم احسانات په ما باندې کړي دي چې تا زما بچو ته قرآن ورښودلی تا زما بچو ته د دین یو مسله ور زده کړې ده زه معذرت درته کوم د تمام علاقې او د زمانې خلک حیران شو انګوش په دندان پاتې کېږي چې د دې علماو څومره لوی عزت دی د زمانې بادشاه راځي په خپلو اوږو د هغه ټانګې دواړه باڼسونه نیسي او په خپله د اس په پځې ډیپټي ادا کوي او په تمام بازار کې د خپلو بچو استاد له چکر ورکوي خلکو ته د علم او د قرآن قدر په دې طریقه باندې ښایي د دغې ورځې نه بعد د هارون الرشید بادشاه په زمن کې د هغه په دور کې د قرآن داسې چرچې شروع شوې د دین داسې چرچې شروع شوې چې بیا په مدرسو کې د طالبانو ځای کولو ځای بیا نه میلاوېدلو یاد ساته دا نن چې کومه سستي شروع ده دا زمونږ د مشرانو قصور دی والله زمونږ په زړه کې د قرآن قدر نن نشته د سکول د تعلیم قدر ډیر زیات دی د دنیا د حصول هغه زمونږ هغه ترجیحات هغه طرف ته ډیر زیات پیدا شو زمونږ فکر هغه طرف ته ډیر لاړو دنیا نه ته مقصودي شي ښکاره شو دا مدرسې چې د خدای په رضا د صاحبان پکې ناست دي او د خپله زندګي زموږ ستا د بچو د آخرت دپاره او